له تورخم څخه وروستي او مهم معلومات راغلل. سلامونه او ستړي مه شئ، په دې هیله چې خبر تر پای وګورئ او که چینل مو نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. د تورخم دروازه د بارلونکو موټرو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر ډیورند کرښه د تورخم دروازه بیرته پرانیستل شوې ده. د یادونې ده چې دا دروازه تېره سې شنبه پاکستاني چارواکو وتړله او دلیل یې هم دا په ګوته کړ چې باید له دې لارې تیریدونکي موټر چلونکي پاسپورټ او ویزه ولري. طالب چارواکي وایي دغه لار له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته پرانیستل شوه. د تورخم کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب چې خپله هم له پاکستاني چارواکو سره په غونډه کې ناست و BBC پښتو پاڼې ته وویل دواړه لوریو سلا وکړه چې لار سملاسي پرانیستل شي. د دغه طالب چارواکي په وینا اوس به د لویو لاریو چلونکي د پخوا په څیر له ویزې پرته د کرښې دواړو غاړو ته سفرونه کوي. نوموړی وایي په ځایي وخت د ماښام 7 بجې دواړو لوریو کې ایثار موټر پرېښودل شول. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور امیر قریشي بدلون هم BBC ته ویل چې له پاکستاني لوري سره په کتنه کې سوداګرۍ خونې یوه هم برخه اخیستې وه. د پاکستاني چارواکو لخوا د بارلونکو موټر چلونکو لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط درلودل لپاره ټاکلې موده تېره شپه 12 بجې پای ته رسېدلې وه. مخکې تر دې چې د ترانزیت په ګډون د هر ډول سوداګریزو توکو وړونکو موټر چلونکو ته په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه وه. دوی وایي څو ځلې چلونکو ته ویلي دي چې پاکستان د تللو لپاره باید ویزه ولري. د دوی په وینا هغه موټر چلونکي چې ویزه ونه لري پاکستان ته بارلونکي موټر نشي اړولی، خو زیاتوي چې د میوو او سبزیو موټرو ته به اجازه ورکول کیږي. د یادونې ده چې 2015 کال کې د پیښور پر پابلیک آرمي ښوونځي له وسلوال برید وروسته د تورخم له لارې د پلي خلکو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي و، خو هغه کسان له دې شرطه استثنا و چې د ګاډو او لاریو له لارې سوداګریز توکي د ډیورند فرضي کرښې دواړو غاړو ته لیږدول.